دا د ایران خطرناک بیلسټیک میزایل دی کوم چې اوس د اسرایل خلاف په جنگ کې استعمال کړی دی. دا خطرناک ځکه دی چې په دې کې دننه د 500 نه واله د 100 پورې واړه خطرناک بمونه وي چې ورته بمبلټس ویل کېږي او د دې مختلف خاصیتونه وي. کله چې دا بیلسټیک میزایل د خپل ټارګټ خواوشا ورسي نو دا هلته کولاو شي او دا واړه بمونه یا بمبلټس راوځي او خپل ټارګټ طرف ته روان شي. چونکه دا بمونه ډیر زیات ویني د دنیا د مضبوط میزایل ډیفنس سیستم لکه د اسرائیل آیرن ډوم به واخلو هغه هم د دې مخې ته کمزوري شي او د میزایل ډیفنس سیستم د رینج د وتونه بعد دا بمبلټس یا واړه بمونه لاړ شي او خپل ټارګټ ته ځان ورسي او هلته تباہي جوړ کړي. دا بمبلټس په 8 کیلومتره رینج کې دننه د یو نه زیات مختلف سایټس ټارګټ کولی شي او ځینې بمبلټس یا واړه بمونه پکې خلاص نشي هغه نور هم خطرناک وي په مستقبل کې هغه چاودیدلی شي. او د بیلسټیک میزایل د دنیا کافي ملکونه خاص کر امریکا او اسرائیل کافي حد پورې پریشانه کړی دا.